دا ورځ مې یو سړي مخ کې وي ما دا لکه دا خلک ښځو نه ډېر تنګ دي وی جي تنګ یې لا څه کې چې زما ماشومان دي ماشومان چې مور ډېره تنګه کي که نه نو مور یې وایي چې یا خدایه ما مړه کړې وی چې زه یې واورم نو په زور ووایم چې امین مال یوه ښځه دی ده که ډېر دي ول یوې نه په اور کې پروت تاسو په دې اړه کې سوچ وکړئ چې دا د چا چا ښځې دي په اور کې دې پراتې وي که نه دا د ښځو حال شو هغه ښځې لاړې بیبي خدیجة الکبرا وه چې د غار حرا نه پیغمبر راغی هغې ته یې زن ملیوني شړی را باندې واچوه سړلوې را باندې راغلې ده جبریل په صورت اصلي کې په غار حرا کې لیدلی و بیبي خدیجه ورته وایي چې محمده ور مه خطا کوه ستا د شان و شوکت نه داسې معلومیږي چې الله به ستا نه څه ډېر لوی کار علي ته خدای هلاکولو له نه پیدا کړی د ډېر لوی کار دپاره پیدا یې او زړه ډاډه که رسول الله وی والله ټوله سړلی وې ما نه د بیبي خدیجې په دې خبره لاړه هغه ښځې لاړې ښځې هغه وې ښځې هغه یي نهرې به وې نهره ده او بچیم نهر دي خاوند دې راغی او پریشان دی ورغه او د خاوند په مخې لوپټه وواله ویل پریشانه کېږه ما کم ذات چې په مونږ رزق بند کړی دی مغه ذات به رالیږي چې پریشان نشي نن چې کور